بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا وسمداني تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. سورة الشمس مكية وهي 15 آية. سورة الشمس مكي سورة او 15 آيات لدي. پدې سورت کې په اوو سيزونو باندې الله پاک قسم کړی دی. او دې اوو واړو سيزونو سره دغه اوو سيزونو د حالت کمال په اعتبار باندې صفاتونه هم ذکر شوي دي. ړومبنی قسم والشمس وضحاها، پنور باندې قسم الله کړی، پنور مې قسم وی. وضحاها او د نور په رڼا باندې مې قسم وی. ضحا د نور رڼا پنور باندې الله قسم کړی دی. بطور وصف ضحا وسره ذکر شوی دی، یو صفت ذکر شوی دی د نور چې هغه ضحا ده. نو قسم مې دی پنور باندې چې کله دی د ضحا په وخت کې د چاشت په وخت کې وي. ضحا هغه وخت ویل کېږي چې کله د انور را اوخیږي، لږ شان کې اوچت شي او په دې ځمکې رڼا خوره شي. نو په دغه وخت کې د انور انسان ته په نظر راځي، د انور ته چې ګوري نو کتی شي ورته. دا شعاګانې ډېرې تیزې نه وي نو پوره نور لیدی شي. د انور دا ککوړې مکمل په نظر راځي. دا 10-12 بجې کې دروازه چې ګورې نو د انور ککوړې څوک لیدی نه شي. دومره تیزه رڼا چې وګوري نو سترګې برېښي، کتې ورته نه شي. او د سهار چې انور داسې یو فوټې راوچت شي او په ځمکه یې لږه لږه رڼا راشي، نو دغه وخت کې د انور ته ګوره نو کتې شي. یو ګول ککوړې دی د رنګ د سور دی په نظر راځي. نو پنور مې د قسم وی
او د دې انور په دې رڼا باندې مې قسم وي. والقمر اذا تلاها قسم ملی پس قومے باندے اذا تلاها چکل دا پنور پسیرا اخیجی تلا یتلو تلون دا چاہتا بیداری کو دا چاہتا نقش قدم باندے تک کو چاہ پسیر تک کو وی دا مڑے چی قبر کی کیگ دی اور دا منکر نکیر کی تپوس گئی مر ربکا ما دینکا رب دے سوک دے تپکم دین ندیوی ہا لا ادری دا کافر دا منافق دیوتی لا ادری نکوئیگم وی پا گروس باندے پا دے کوپڑے اوئی وی لا تریتا ولا تلیتا زان دے کوئی کڑی نلی لا تریتا ولا تلیتا نو تلیتا یو مانا دا تلاوتا غشتی چی تلاوتا دا قرآن نلی کڑی دیو مانا دا چی ولا تلیتا دا چا پا نقش قدمم نیتا لی تا تاڑو پا دی دنیا کی نیکان بزرگان دا خدای مین خلق عالمان معلوم نو چا ہوئی پسی تلی ولا تلیتا چا پسی بتلی وی کنا چی پا قبل نپوئی لی نو چا نقش قدم بالی بتلی وی نو تلیتا تب چا پسی تلی وی دے دے کہ والقمر اذا تلاها دا سپومے پا دینور پسی رازی دا کلا دا سپومے والا میاش اسلامی میاش جدے دا منز راشی دا میاش تے منز نو دا وقت چی سنگا نور ڈوب شی و پس سپومے روکی دی دا دیار لسم سوار لسم سپومے و چی سنگا نور ماقام پریوت نو سپومے احکارا شولا والقمر اذا تلاها قسم میری پس قومے بانے اذا تلاها چکل دا دی انور پسیر ہوکی دی نو دا وقت تقریباً قومے مکمل ہوئی دا قومے پنور پسرات للی دیکھ دا مطلب ہم کی دیشی چی سنگت دا چاش پا وقت کے دا انور مکمل پا نظر راجی دا سہرے دا چاش پا دے وقت کے دا انور پا مکمل پا نظر راجی نو دق شانت دا سپومیم پا نظر بانے مکمل راجی دا دے انور تابیشی او دریم قسم والنہار اذا جلاها قسم ملی پروز باندے اذا جلاها چکر داروز روخانه کی دیزمک لرا یا دی دنیا لرا جلاها کی راها زمین دنیا تو دیزمک تراجع دی نو دے دے کہ اگر چه مخ زمک او یا دنیا ذکر نلا خود عرب پا محاوراتو کی دا سیزن عموماً کیگی چه بغیر دا ما قبل ذکرنا زمیر و تراجع کیگی ہم شی دا عرب دا محاورات مطابق مخ دا ذکر نہ بغیر ہم ضمیر راجع کیگی شو دا مشہور و معروف خبر دا نو پدے اعتبار مانا دا شولا کہ قسم ملی پروز باندے او پدے دنیا باندے پدے ازمک باندے کہ دے روز روخانہ کرے دا پدے کے اشارہ دے طرف ترا کہ دروز قسم پدا سے حالت پا اعتبار بانے کہ پورا روخانہ وی او دا سے ہم کی دیشی کہ دا جلاها زمیر دا نور تراجع کیشی والشمس وضحاها نور مخ ذکر گئی نو بیا دا معنی شلا کہ قسم ملی پروز باندے کہ کل داروز دا نور روخانہ کی دے دے کہ اسناد مجازی دے نور لگے دلی دا نور لگے دا دنیا روخانہ کرے دا روز روخانہ کرے دا روز نسبت دے نور تو شو روز او لگے دا نور روخانہ کرے روز راہ کارا شلا او دا دے پا وجبان نور روخانہ پا نظر رائے واللیل اذا یغشاها قسم ملی پشپا بانے اذا یغشاها
چې کله دا شپه پټ کړي د نور لره چې شپه راشي نو د نور دا ډېرې ډېرې اوږدې اوږدې شعاګانې او رڼاګانې دی ټولې پټې کړې راویل غوښتلې. او پنځم قسم دی والسماء وما بناها، قسم می دی په اسمان باندې. وما بناها ما لفظ دې ده کې دا مصدریه دی، قسم می دی په اسمان او په جوړښت د اسمان باندې، په جوړېدو د اسمان چې د اسمان جوړ شوی دی الله جوړ کړی دی. او شپږم قسم والارض وما طحاها، قسم می دی په ځمکه باندې وما طحاها په ویلېدو د دې باندې چې د ځمکه ویړه ده. طحاها د ځمکې د دې ویلېدلو باندې قسم. د ځمکې پیدایش الله پاک وکړ، پرې کې دا تمام خزانې برابر کړلې او دا ځمکې ویړه کړله، نو دا کمال ته ورسېده. تخلیق د ځمکې، پیدایش د ځمکې مکمل شو. او دا ما لفظ چې څنګه مصدریه اغشتی شي نو دا ما په معنی د من هم اغشتی شي. والسماء وما بناها، قسم میری په اسمان باندې، ومن بناها او په هغه ذات میری قسم چې دا اسمان چا جوړ کړی دی الله دی، په الله میری قسم وی، الله په خپل ځان قسم کوي. والارض وما طحاها، قسم میری په ځمکه باندې او په هغه ذات میری قسم وی چې دا ځمکه ویړه کړې ده. والارض وما طحاها ونفس وما سواها، قسم میری په نفس باندې، وما سواها او په برابر والی د دې نفس میری قسم وی، ما مصدریه شو. یا ونفس وما سواها، قسم میری په نفس باندې، ومن سواها او په هغه ذات میری قسم وی چې دا نفس برابر کړی دی، راه راست باندې درست کړی دی. فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها الهام کړی دی، الهام په دې زړه کې اچوي. نو الله پاک د دې نفس انسانی په دې زړه کې خبره ور اچولې ده د څه فجورها وتقواها، د بد کردارې د دې نفس، وتقواها او د پرهیزګارۍ د دې نفس. ونفس وما سواها، نفس انسانی الله جوړ کړی دی، په دې زړه کې فجور او تقوا د دواړو الهام کړی دی. الله پاک چې دا انسان پیدا کړی دی نو د ګناه کولو او د طاعت تابعدارۍ کولو دواړه مادي او استعداد په دې انسان کې الله پیدا کړی دی. دا انسان د ګناه کارم کولی شي او د نیکۍ او د تقوا کار هم کولی شي، دواړه استعداد په دې کې شته. خو بیا د انسان ته الله پاک یو قسم اختیار ورکړی دی. او قصد او اختیار باندې دې په خپله کار کوي. الله دې له قدرت ورکړی دی، اختیار یې ورکړی دی، نو په دې خپل قصد او اختیار دې د ګناه کارم کوي یا طاعت او تابعداري هم کوي. نو په خپل قصد او اراده باندې چې د کومه لار اختیار کړو نو د هغې مناسب کاروي به د سره کېږي، ثواب یا عذاب. فألهمها فجورها وتقواها، الله الهام کړی دی نفس ته د ګناه د فجور د دې نفس، وتقواها او د پرهیزګارۍ د دې نفس. نو سوال دار چې الله ورته د ګناه کار مخو
او د ثواب کار یې ورته وښو خو بس الله ورته وښو نو دی چې هر یو فعل نه پکې ثواب شته او نه پکې عذاب شته دی خو مجبور دی الله ورته ګناه لاره وښوله نو بس ګناه یې وکړه نو ولې ګناهګار دی خو ته الله ښودله او د تقوا کار یې که نو ثواب پرې ولې ورکړي خو بس ښودلی دی ورته چلې ورته وښو د دې جواب دا دی چې الله دې مجبور کړی نه دی د ګناه په کار یې مجبور کړی نه دی او د نیکۍ په کار یې مجبور کړی نه دی دې مجبور محض نه دی بلکې دله الله یو قدرت او اختیار ورکړی دی او دې هغه خپل قدرت او اختیار چې څنګه استعمالوي که د نیکۍ دپاره استعمال کړي نو ثواب به ورکړي که د بدۍ دپاره استعمال کړي نو عذاب به ورکړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت ہے پیغمبر علیہ السلام چې د دې آیات تلاوت وکړو په اوچت आवाज وی اللهم آت نفسی تقواها انت وليها ومولاها وانت خير من زكاها اللهم آت نفسی تقواها یا اللہ زما دے نفس تقوا ورکا انت ولیها ومولاها تزما دے نفس دوست و مولائی وانت خیر من زکاها تزما دے نفس ولی او مربی خدای زما دے نفس دا تقوا توفیق ورکا دا سنده چې د انسان دا نفس مجبور محض دی کاڼې نه دی چې په ځای پروت دی چې چا اړولی نه نو اوړي نه انسان کاڼې نه دی جماعت نه دی چې بس په ځای پروت دی که چا واړو واړو که چا وار نړو په خپله نه وړي نه دله الله اختیار ورکړی دی اوړي روړي په خپله نو چې دا په خپله اوړي روړي دا خپل اختیار چلی نو د دغه اختیار مطابق بیا د سره حساب کتاب کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته یو سړی راغی و انسان مجبور دی که قادر مطلق دی انسان مجبور محض دی چې بس که خدای اړی وړی دو کنی نوړي روړي مجبور محض دی لکه د جماعت په شان دی او کنه څنګه چې الله قادر مطلق دی نو دا انسان هم قادر مطلق دی چې څه کول غواړي یا کولی شي علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتوی وینا قادر مطلق دی او نه مجبور محض دی بلکې سنه سه اختیار هم وتشتا او قدرت هم شتا او سنه سه مجبور هم دی مجبور هم دی او قادر هم دی ناغه سائل وتوی څومره مجبور او څومره قادر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سائل کوی نو وتوی چې ته خپه اوچته کا نه یو وخت په اوچته کړه وې دا بل خپه اوچته کوي دوی مخ په نشمو چتولې اوسه چې یو په اوچته کړه وې بل خپه اوچته وې دوی باندې نشمو چتولې وې دا یو په اوچتولې شنو دغه مرته قادر یې تعالی الله قدرت درکړي دی دا دوی مخ په نشي اوچتولې دغه مرته مجبور یې دا یو قدم په خپل اختیار اوچتولې شو دا دوی په خپل اختیار نشو اوچتولې نو دیو جنا چې د انسان د الله د یو قدم اوچتولو اختیار ورکړی دی نو دا یو به دی اوچت کی که نیکۍ لري که بدۍ لري دا دویم قدم به پسې خدای ور اوچت کی نو که دا یو قدم تا د نیکۍ دپاره اوچت کړي نو دا دویم قدم د له الله اوچتی نو که په یو قدم تر عرشه پورې رسې نو ځان پوه کړي چې دا یو قدم دې واغېسته د نیکۍ دپاره دې کېښو نو دا دویم قدم به دې په عرش کېښودی شي ذات په پوهه کې یو قدم په خپل اختیار والا دا بل د خدای اوچتې نو په یو قدم به ورسېږي او کدا یو قدم دې په خپل نفس د پاسه کې خود دا ځان دې دباو کو ځان دې صفر خورې دې کو په خپل نفس دا یو قدم کې نو دا دویم قدم دې په عرش دی خدا موي چې زېما چې ځان ته ځان وینو هیڅ بم نشي یو قدم په نفس د پاسه کېږي ځان خورے کا کدا نہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے ځان خورے کا گل گلزار بشي
فألهمها فجورها وتقواها، بس اللہ الہام کرے دے نفس تا فجورها دا بدے دا دے نفس وتقواها او دا پریزگارے دا دے نفس. قد افلح من زکاها، فتحقیق سر فلاح بیا مندل من اغچا زکاها چدا نفس پاک. قد افلح فلاح بیا مندل حی علی الفلاح. راشه جماعت تا دا فلاح زی تراشه، دا صلاة زی تراشه و دا فلاح زی تراشه. دا فلاح ستے ہوئی وہی پورا پورا ارمانون رجیدل دیتا فلاح ہوئی. فلاح پورا پورا ارمان رجیدل مدا سے پورا پورا ارمانون دا چار رجیدلی در اصفوری نہ باب آدم نہ تردے دم دا چام پورا ارمانون نبی رجیدل. کاغذ دے ٹولی دنیا بادشاہی امی ارمان پورا شوی نرے او قکر تمام کائنات سرور دو جہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغم پورا ارمان نبی رجیدل. پورا ارمان چلا پیغمبر علیہ السلام اون رجی داغا نا بزرگ سوک دی اس وقت ہم بل نشترے داغا ارمانون نبی رجیدل. اور دا ٹولی دنیا کا بادشاہی داغم ارمان نبی رجیدل. نہ چا با پورا پورا ارمانون رجی پا دنیا کی پورا ارمانون نہ رجی. نہ پیغمبر علیہ السلام بجڑن نہ چا خدای دا ابو طالب ولی کافر مرشو تریو دیر مینم و سروا خدای چی ایمان نو روڑی. نہ پیغمبر علیہ السلام جڑن نہ اللہ ولا تسلی ورکا انک لا تهدی من احببتا. دستا کار نہ دے منزل مقصود تر رسول ہدایت پورا ورکول دستا کار نہ دا زما کا دا د په نصیب کې مان وی دي کله ورکم. پیغمبر علیہ السلام په جوړی دي ارمان په پورا نشو بل بل چا ارمان پورا شي. نو دا دنیا میراث ارمانی ده دا ټول ارمانونه دلته نه رجیږي. دا به کم ځای رجي دا په جنت کې رجي. ارمانونه به په جنت کې رجي. دا چې یو شی به نه وي چې ستا په خیال کې راځي او به تا ته نه ملاویږي جنت کې به ټول ملاویږي. نو دې مانځه ته چې تا راغواړې زه خو جومات ته رالم زما خو ارمان پوره نه شو په جومات کې پوره نه شو. ته دې جومات کې په سړیتوب وخت تېر کا نو ستا ارمانونه به په جنت کې ورجېږي. جماعت تراشه د شریعت مطابق وخت تیر کو بیا اوسه. نو دا سبب دی د ارمانونو رجیدو د دې په وجه ته بیا جنت کې ارمانونه خپل اورجوا. حی علی الفلاح جماعت تراشه د فلاح زیاته او دې لکوي قد افلح من زکاها فتحقیق سره کامیاب او با مراد دی. پورا پورا ارمانونه به اورجیږي من دچا دا اغا چا زکاها چه دا نفس چا پاک تزکیه دا نفس اکللا. دا تزکیه اصلی مطلب داره چه باطنی صفائی دے اکللا. دا اللہ دا طاعت دا پارا ظاہر او باطن پاک کا پدے زڑکی غرور او تکبر مرا والا دام یو مرض دے بیماری دا یو خیر دے. نو دا زړه د غرور او د تکبر نه خلاص کا پاکه کا د لوی نه پاک کا د غلط عقیدو نه پاک کا د اخلاق رذیلو نه پاک کا د چې کله د نفس پاک کا د ګناهونو نه نو قد افلح د انسان فلاح بیا مندلا. وقد خاب من دساها فتحقیق سره نامراد دی خوابا نامراد من اغسوک دساها چی دا خپل نفس پا خورو کی خڑپڑ دننک. دساها دس یا دسو پا خورو کی تنبل یا دسو ام یا دسو فی التراب. جاہلیت پا زمانہ کی چلچا لور بوشدا یا دسو فی التراب پا خورو کی بیو تنبل امرا بیکالا.
چا چې د خپل نفس د ګناه په کارونو کې وروسته د خپل نفس په خاورو کې خاص کړ. او بعض مفسرین وایي زکاها او دساها په دې کې ضمیر د فاعل الله ته راجع دی. قد افلح من زکاها په تحقیق سره با مراد دی من هغه څوک دسا زکاها چې الله پاک چې کوم بنده الله پاک هغه افلح. وقد خاب من دساها په تحقیق سره نا مراد دی هغه څوک چې الله په خاورو کې خړ تو دننه کو نو نا مراد او محروم دی هغه کس. په دنیا کې انسانان دوه ډلې دي، یو با مراد او یو نا مراد. با مراد نا مراد. د دې نا مراد خلق یو مثال دی چې الله پاک بیان کړی دی. نا مراد خلق د صالح علیہ السلام په زمانہ کې خلق رالل او صالح علیہ السلام ته ویل چې دا غر دی کان دی د دې نه راته یو اوښه پیدا کا او د هغې نه بیا اوښه د معجزې په طور باندې را پیدا شوله او د هغې اوښې پیدې ټول ښار والا استعمالول به. بیا دا اوښه په جسم کې ډېره غټه وه نو د خلکو هغه څاروي به ته یېرېدل. نو چې دا اوښه به صحرا ته ووتله نو د خلکو څاروي به بیا د یېرې وتښتېدل. نو بیا نمبر مقرر شو. یو ورځ به د معجزې اوښه راتلله صحرا کې به سرېدله اوبه به څښلې او یو ورځ به د قام څاروي راوتل او سرېدل اوبه به څښلې. یو ښځه وه خرابه او د هغې څه یارانو هغوی مطالبه وکړه دې ورته ستاسو مطالبه به ومنلی شي خو د معجزې دا اوښه لرې کړه چې زما ساغو ته مخ ازاده شي. د هغې کې قدار دی یا قزار دی هغه د معجزې اوښه په توره پخپو وواله او شله یې کړله او بیا په هغوی باندې عذاب راغی داسې عذاب چې جرړې ونه پویستې ختم یې کړل. نو دا د نامراده خلقو یو مثال الله پاک دې دې کې بیانوي. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدمه څه ته وایي؟ دمدمه سخت عذاب ته ویل کېږي چې په یو قوم یا په یو کس باندې بار بار راشي تر دې چې جرړې ونه وباسي بیت بنیاد ونه وباسي نو دې ته دمدمه وایي. فسواها دا عذاب په دې ټول قوم برابر شو، نارینا زنانا لوی واړه ټول برابر نیست و نابود یې کړ. ولا یخاف عقباها الله نه یریږي د انجام د دې کار نه. د دنیا بادشاهان د چا نه د بدل او د انتقام اخیستو کاروی کوي او کله کله حکومتونه دې ته وګوري چې یاره که دې فلاني له سزا ورکړم نو ټول قوم به بلوه شي. حکومت کې مې انقلاب راځي تباهي او بربادي جوړېږي نو یو بنده د سزا مستحقي او سزا نه ورکوي د دې یېرې چې فتنه او فساد ته جوړېږي. نو الله د چا نه یېرېږي نه چې دې فلاني له عذاب ورکوم او ما ته فتنه او فساد جوړ شي. څوک به را باندې حمله وکړي داسې نه کېږي. والشمس وضحاها قسم می دی پنور باندې او پرنا د دې انور باندې یا پدا سے وخت دا انور پچ روخان وی والقمر اذا تلاها قسم می دی پرې سومه چې دا پنور پس راشي والنهار اذا جلاها
قسم مری پروز باندے کہ کلدا روخانه کی دین ورلرا واللیل اذا یغشاها قسم مری پشپ باندے کہ کلدا پٹ کی دین ورلرا یا رشی والسماء وما بناها قسم مری پاسمان باندے او پا جوڑک دے اسمان باندے یا پا اغذات میں دے قسم وچ دا اسمان جوڑ کری دے والارض وما طحاها قسم میں دی پزمک باندے او پا جوڑک دے ازمکی یا پا اغذات میں دے قسم وی چی دا ازمک چی دا نو دے ویڑا کری دا وما طحاها پا ویڑا وڑا دے ازمکی یا پا اغذات میں دے قسم وی چی دا ازمکی ویڑا کری دا ونفس وما سواها قسم ملی پا نفس دا انسان بانے وما سواها او پا برابر والی دا دے نفس یا ومن سواها پا اغذات ملی قسم ملی دا نفس برابر کرے حکید کرے دے اعتدال ورکڑے دے دا حواس ظاہری و باطنی برابر والی ورکڑے دے فالہمها فجورها وتقواها پس الہام کرے دے پزلکی ور اچوڑے دے نفسا فجورها وتقواها دا بدے او دنکے کار بدکرداری او پریزگاری قد افلح من زکاها فتاقی سر با مراد دے اغسوک زکاها چی دا پل نفس چا پاک یا فتاقی سر با مراد دے اغسوک چی اللہ پاک وقد خواب من دساها فتاقی سر نا مراد دے من اغسوک دساها چی دا پل نفس پا خور کے دفن کو خور کے گٹ کو یا پا نامراد دے اغسوک چی اللہ پا خور کے گٹ کو کذبت ثمود بتغواها نسبت دا دروغو کلی دا سمودیانو بتغواها پخپل شرارت باندے سمودیان صالح علیہ السلام ورطویل ویدہ دی اوخنا قلار شے بدی و تمرسوے تکلیف و ترسوے ما کنی تاسو تبا نقصان ارسیگی لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم دی اوخی تسوائے ما کنی عذاب علیم بدر تورسیگی نتیوتے دروغ وے کذبت ثمود بتغواها نسبت دروغ کلی دی سمودیانو بتغواها پسر کشے و پشرارت قل باندے اذن بعث اشقاها فکم وقت چی دبی اغدیر بدبخت سڑی چی اغا قدار یا قدار دی اغا راپورت شو فقال لهم رسول اللہ پس اویل بی تدا اللہ رسول صالح علیہ السلام ورطویل ناقت اللہ وسقیاها خبردار شیطاسو دا اللہ دا دی اخنا وسقیاها او دا دی دا ابو دا نمبر نهم خبردار شی دیکی چیر چار مکوے فکذبوه پس نسبت دا دروغو کدی خلکو صالح علیہ السلام تا فعقروها پس پیے کٹ کرلی دا دی اخی شلے کرلا فدمدم علیہم ربهم پس راواچو پدوی باندی رب دبی اغا عذابو چی جرلے ورد استلا بذنبهم فسبب دا گناہونو ددوی فسواها نطولی برابر کل پدی عذاب کی ولا يخاف عقباه اللہ نیریگی دا انجام دا دے کارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين